يهده الله فلا مضل له. چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم غلطه به درته نه کړم. وی ګوره ته خو پیرې خلق د لاسونه صفوي خپې د ښکلوي سجدې درته لګوي لوی ولی او بزرګ او پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او کدی اوویلی چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلی چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی 6 لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه د دې آدم نه زه بهتر یم زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه زه د ده نه بهتر یم نو زه څنګه ده ته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه او ان عليك لعنتي الى يوم الدين. ابلیسه تر قیامته پورې مې لعنتي کړې. دا انا ټکی دی ولې ووایي دا زه دی ولې ووایي ته صحیح که سیم خو زه یم هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه څوک شته هغه کم شی دی چې ته پې ووایې چې زه نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی هر یو چې راشي رونو زه به داسې رونو زه به داسې رونو زه به داسې نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم ټتې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن زه به نه وې که دې زه ووایې نو ښه به نه نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطر او پاکستان تباه او برباد شو د زه د لاس. نن وګورئ ستا په ملک کې څه اسراف شروع دا بینر یې وګوره دا پوسټر یې وګوره دا بوتان وګوره یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل. دا ستا ملک دی دا څه پلیت او بے غیرت ملک دی. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کړ او د بدبخت بچو ټوله شپه یې دا د شاخه تاخه زامن راغونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو جیتے گا پیار سے بولو زما د مور بیڑے جیتے گا
जरा शौक से बोलो जमा द मोर पिंजम मेड़े जीतेगा دا د ګډي ځامن چې دي په دې قهر ټوله شپه غوږونه یې راته یو لوی عذاب جوړ. اسراف څه ته وایي؟ او ظالم ملک او ظالم قومه اسراف څه ته وایي؟ اسراف وایي دې ته چې پیسې بې ځایه خرچ کړي. په دې منبرانو کې یو ولاړ دی مونږ تی جماعت ته درای غوښتې وي دا جماعت کې درای نشته ویل یو 100 روپۍ به زه چنده پکې درکړم. د هغه منبر نن 2.5 لک روپۍ خالی په پوسټر او بینر ولګولې 2.5 لک روپۍ او جماعت له 100 روپۍ چنده ور. اسراف څه ته وایي؟ बेजाया माल खर्च कोल. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि द दरियाब पगाड़ा नास्ते में इसराफ बन के दानन प जुमातुनो के दा बम्बी चिदी गो रदाम लो इसराफ थे जमुंग बेड़ा बड़ा मुंगम चरतला द सड़ी जामनी दा जुमातुनो के दा बम्बी नहीं दी पैया और 10 د شلو د سونو بخرج کی یو بمبرا پریدي کولاو او چې بیا لادا سه شیخ غوندې ورته ناستي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوڑا کا خو خلاصه کا وکړه که استنجا تکینی لګیا وای تب وای چې چرته کنده کني که سبلا کوي نه دي خراب شي نو په یو 10 د شلو د سونو په تبا کی په یو لوټا استنجام کیږي او 10 یو لوټا دا بمبه دا لوی عظیم اسراف ته ستاپ دي ټولي جمعه یا ټوله بے ځای خرچ. نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بے ځای خرچ. یو سړی تماوي چې اسراف دی ته وای ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کمه پیسې چې نایله په ګیره کلو ورکه دا اسراف ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه نو کومې پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکي دا اسراف. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف. دا نن چې ستا ملک کې پوسټر چاپ دي چې موږ به د غربت خاتمه کوو د غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړه د غربت خاتمه ته نشي. د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي. کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي او قوم لدی روسه سیکل په نشانه کې اغستې دي چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بسوري تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکه کینی صرف رخپل بلا تور در زارک شچی چاله ورکه وای ما سکار دے چې زتا ته مینت کو مزاره بیا د دې خزو ګرځي لګیا دي لنډري داسې لپټي چوری او په دې کوسو کې بلندري بیګاره ته چاوي دلته خزي راوته الکان ورپسې شو ما الکان خبرې د سپي ورپسې کړ خزي ګرځي لګ اسملک شو قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګوم او یو رانه جمعت ترانه شي
او چې مړ شي ویم چې خپو کې پړی واچوم همداسې په ډیرانو غورځوم نه د خقېدو قابل دی دا قوم او نه د جماعت نه دراتلو قابل دا غرق او تباہ قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بل څه د مولا او د بزرگ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هرې باطلې ډلې سره مولا مرګری دی هرې ډلې سره او ورته وایي چې د دې دونه شملې خوږي یو مولا دی دلته یو مولا په دې ملک کې به ګرځېده او شریعت کانفرنسونه به کول جهاد کانفرنس به کول راشي چې کور یې درته وښیم په 1 کروڑ او 15 لکه روپۍ باندې کور او پیسې راټولې کړي دي په جهاد کانفرنسونه پردای مور زامنې جهاد ته لېږل او په خپله 1 کروڑ 35 लाख روپۍ باندې بنگله جوړه نو زما عزیزانو زمونږ د لاسه وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ د لاسه دین ته او اسلام ته اور لګېدلی مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباه ده مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت ته سپک قتل سړی په ټکي کافر مرزا بیدل یو شاعر و چای اشعار واورېدنو خیال یې کړی چې دا خو به ډېر لوی بزرګي دا دومره ښه شعرونه یې ویلي چې راغی تپوس یې وکړو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناست دی یا جومات کې خلق ورته خلوت جومات نشته دی هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناست دی ګیره کلی لګیا چې ورغی داسې ورته وکته نیمه ګیره یې کله وه او نیمه پاتې وه ورته وی چې مرزا بیدل شماریش را میں تراشی تو گیرہ کلے اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیرا نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیرا کلوم خود خلق وړ نه ازارو نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را مې خراشي چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل بیهوش پرېو نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بیهوش چې په هوش کې راغی نو سړی د مرۍ نه ونیو ورته وایي جزاک الله کې چشمم باز ساختی جزاک اللہ کے چشمم باز ساختی مرا با جان جان ہمراہ ساختی وسڑیا خدای دی تعالی ډېره لویه جزا درکړي خدای دې در سره ډېره نیکي وکړي تا خو ماله داسې نصیحت وکړو چې په دې عمل وکړم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم عزیزانو نن استعمل ټول اسراف ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف هیڅ پیسه د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لري که حکومت دی سیاسي رشوت په طور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد که د قوم سره پیسې او دولت دی بې ځایه به کروڑونه او لکونه روپۍ لګوي دلته د یو سړي کور جوړ دی 75 کروڑ روپۍ پې لګېږي کروڑ پېژنئ کروڑ پیژنئ 15 کروڑ روپۍ په یو کور لګېږي 15 کروڑ مونږ جماعت جوړولو ورته مې وی چې هلکه دې کې څه چنده ورکړه ماته وی ملا صاحب لوږې ووالم لوږې ویلو والم ویل تا خو به بېګا روټۍ خوړلي زه بېګانې وږی یم 15 کروڑ روپۍ دا ستا د ملک حال دی اوس دغه کروڑ پتیان او لک پتیان او ارب پتیان روچت شي په دې غریب قوم څه لوبې کوي لګیا نو بله ورځ مې یو جلسه کې وی مال والله العظیم چې تاسو ټول به جنت ته ځئ
ټول د عوام به ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه وینام یو څه ده او عمل هم بل څه وی واعظاں چوں جلوہ بمحراب و منبر میں کند چوں بخلوت میں روندہ کار دیگر میں نو اسراف دے توائی چی مال و دولت سڑے بیزائے خرچ نن ټول ملک اسراف کون کے اس د اسراف کون کی سزا بچی کم سڑے چی اسراف کئی د سزا بچی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی بپالان دی تاخچد جہنم کے پراج عزیزان اور لان دی تاخچد جہنم تا او یا کروڑ کالا مزل لان دی تاخچد او یا کروڑ کالا دا اغا جان یو کروڑ دا دی دنیا سل کروڑا دا اغا یو لک دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو کال دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو ورز دا دی دنیا سل لکا ورز نو اویا کروڑا کالا لان دی تاخچے دا جہنم تب مزل او دا یو جہنمی دا بدن بدم رغٹ شی چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزل دا به د اسراف کوونکو انجام نو الله دې امان راکړي عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی دوه هلاکت ستا د ملک په سر ولاړ دي دوه هلاکت یو مشرق او یو مغرب پاک رب دے کرم و مہربانی مونږ به مشغول یو د الیکشن په مزو کې او اسنه چې یو عظیم قهر په سر مسلط شي فزان پویم نه یو د بل قهر لاندې قوم ټول ودو عذاب گرفتار نو د دې وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چې د قران کریم د نزول په وخت کې اغا داو چې صحابو ته د دې ترغیب نه ورکولو چې عزیزانو چې تاسو مسلمانان شئ نو زه به درته کورونه ښه جوړ کم یا د جنیجو غوندې به درته یم چې سات مرله سکیم چې د چا کور نشته کور به کور د خپل کور یې قرآن شو سات مرله سکیم نو تعلیم بالغان اغا دا نو تعلیم بالغان داو چې وحدو ربکم اے قوما اللہ یوم نہیں شرک مکوائے زکا چی ان شرک لظلم عظیم دا خدا سر شرک چی دے دا دیر لوئی ظلم زان تا زموائے زکا زد خدا خاصا دا و قیامت کے با ٹول گناہونا معاف شی کا شرک دکڑی یو توبہ و باسی وغیرہ وغیرہ لیکن دا زان تا چی چا زویلی دا گناہ با ترغی نہ معاف کیگی چی ترسو پی سڑے اللہ جہنم تلی نو ززم ہوائے ہر وقت دعوایا چی انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا خدا ایس نشتا لا ایس نشتا مگر کدینو چوک دی الا اللہ بلتشتا دلا مانا دا ایس نشتا الا مگر تی کئی اورز با پدی کائنات قدرت راولی چی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور سب ختم ایس بنے ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سادہ پروردگار ذات کو باقی اور نو دا دے وجنا عزیزانو کوشش کوئے دے اسراف نظام بھائی بیزائے پیسے ملا گوائے زمونگ دوا سا خدا کا کیگی چی دا سب واورے دا او سو ویلے شو واخر دعوانا ان الحمد ززم ہوئے ہر وقت دعوایا چی انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا
خدا هیڅ نشتا، هیڅ نشتا، لا هیڅ نشتا مگر کدینو څوک دی الا الله، بل تشتا هیڅ نشتا. د لا معنا دا هیڅ نشتا الا مگر ته. کئی ورځ په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان، چې کم قوم دا الله نه سرکش او باغی شي نو پاغي باندې عذاب راشي. دا عذاب بیا مختلف شکلونه وي، کله عذاب په یو رنگ کې پراشي او کله عذاب په بل رنگ کې پراشي. بیا چې ټول قوم خدای تراجی شي نو دا الله عادت داده چې راغل عذابم ته نه واپس پوس. بل د خدای دا عادت هم ده چې پیغمبران علیهم السلام چې دي دا د الله مقبول ترین بندگان په ټول کائنات کې د پیغمبر نه اوچت مقام د بل چا نه. نو کله کله داسې چلم شوه چې یو معمولی غوندې خبره باندې الله تعالی پیغمبرانو تم تنبیه کړي. یونس علیہ السلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف تشه، د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف تشه. نو یونس علیہ السلام چې هغه تینا غرونو تلاړو، چې غرونو تلاړو نو د قوم